یماس یواش د هېواد په کچه یو له مشهورو خبریالانو څخه و. ښایسته ځواني یې درلوده. تر هغې وړاندې د کابل پوهنتون شهیدان محصلین وو. په عادي ډول له کور څخه راووتل، له مور پلار خویندو ورونو او نورو دوستانو څخه خدای پاماني وکړه او راغلل، خو بیرته روغ ولاړل نه. تر هغې وړاندې بیا بله کیسه د نجیب الله ترکي ده. نجیب الله ترکی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ستوری و. غوښتل یې له سړک څخه تېر شي، موټر ووهه، څو ورځې روغتون کې بستر شو، لاړه شهید شو. اوس خبره زما او ستا ده. مهمه دا نه ده چې دا دنیا زموږ څنګه وه، ښه موټر هم درلوده او که نه، ښه بنګله هم درلوده او که نه، ډېرې پیسې هم درلودې او که نه، او یا له ډېر زیات شهرت څخه برخمن وو او که نه. دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې که چیرې په دې ځوانۍ کې ځو د خپل خدای حضور ته، څه ډول ځو؟ باید اماده واوسو، او امادګي بېشکه چې په تقوا کې ده، الله جل جلاله ته په پناه وړلو کې ده. نو اماده واوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.